اټیټیوډ په ژوند کې هر څه دی. که خپل رویه دی بدل کړه نو قسمت په دی بدل شي. نن خپل ځان سره ښې خبرې شروع کا. وایه زه ښه یم، زه بهتر یم. خپل ځان ته شاباشي ورکا. داسې ورځې به راشي چې سړی نه غواړي چې پاسي، هم هغه وخت به ته خپل ځان راپورته کړې. خپل ځان ته وایه پاسه او دا کمزوري د ځان نه وباسه. یاد ولره هیڅوک ستا دپاره نه راځي. موږ ټول په ژوند کې یوازې یو، یعنی هره جګړه به موږ په خپله کوو. ښه فکر کوه خو د خلکو نه امیدونه مه ساته. صرف ته او ستا الله دی. همدا د ژوند حقیقت دی. مور و پلار ډیر صادق وي نو یوازې مقابله کول زده کړه. خپل اټیټیوډ جوړ کا، خپل ځان وپېژنه او ځان قوي کا. هر څه د ذهن نه وباسه. رویه بدل کا، نصیب به دې بدل شي. دا خبره یوازې زما نه ده، قرآن هم داسې وایي. په سورت یونس آیات نمبر 44 کې الله تعالی وایي الله په چا ظلم نه کوي، انسان خپله په ځان ظلم کوي. څنګه؟ په غلط اټیټیوډ، غلط فکر، غلط عادتونو. په غلطو عادتونو کې اولی غلط عادت دی کمفرټ زون. زمونږ د تباهۍ تر ټولو لوی عمل کمفرټ زون کې کېناستل. دا غوښتل چې څوک راته څه ونه وایي، هر څه اسانه وي، خلک مې تل سپورټ وکړي او بې محنته ژوند مې تیر شي. دا خلک ډیر زر په ژوند کې لاندې پرېوځي. کله چې کمفرټ زون مات شي نو په داسې انسان باندې سټرس راشي، او چې سټرس راشي نو ډیپریشن ورته هم راشي. ولی؟ ځکه محنت، زحمت او جدوجهد یې نه دی زده کړی. نو ځکه نن سبا ودونه هم نه چلیږي. ځکه ځوانان نسل ټول په کمفرټ زون کې اخته دی. ذهن یې کمفرټ زون ته عادت شوی. یاد ولرئ په کمفرټ زون کې هیڅوک نه غټیږي، صرف سستی او بدن غټیږي. زه مور و پلار ته نصیحت کوم چې هر څه خپلو ماشومانو ته مه ورکوئ. خپلو ماشومانو ته چیلنجونه ورکوئ، سختې ورته زده کړئ. لیډر په آرام کې نه جوړیږي، لیډر په مبارزه، زحمت او جدوجهد جوړیږي. نمبر 2، سیلفش. یوازې ځان ګورو. سیلفش انسان په زندګۍ کې بره نشي تللی. میلمه راشي په ده باندې به بوج وي، وخت ورکول به ورته ګران وي، د بل دپاره ایډجسټمنټ کول به ورته بوج ښکارېږي. سیلفش خلک په ژوند کې ډیر زر پرېوځي. د بالیوډ یو فلم چارلی اینڈ دی چاکلیټ فیکټري، دې فلم کې هم اولی هغه سړی وتونکی و، کم انسان چې لالچي و، هر څه یې یوازې د خپل ځان دپاره غوښتل. نو څوک چې یوازې ځان ته ګوري هغه په ژوند کې ډیر زر لاندې راځي. نمبر 3، په تیر وخت کې ژوند کول. ځینې خلک تل وایي زه مخکې ډیر ښه ومه، مخکې مې هر څه ډیر تیر و، مخکې ډیر زیات ټیلنټډ ومه، مخکې به هر چا سپورټ کولم. خو اوس ژوند بدل شوی، زمانه بدله شوې ده. دوی له پکار دی چې د دغې وخت نه بهر ته راوځي، ځکه چې ماضي تیر شو، اوس حال مهم دی. زمونږ حال هم داسې دی. تر څو چې موږ د دې عادتونو نه یو راوتي، ښکلي منظرونه به نه وینو. آخري خبره، رویه بدله کړه، کمفرټ زون پرېږده، سیلفش فکر له ځانه وباسه، ځان قوي کا، ذهن جوړ کا، ځان بدل کا، قسمت به دې بدل شي.